د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه هیله لرم چې د صحت جامې به مو پر تن او ورځ به مو تر دې دمه په خیر او خوشحالۍ سره را رسولي وي. دا دی نن مو بیا هم د یو نوي او شاهکاره ناول سره په درانه چوپړ کې حاضرېږم. هیله لرم چې د پام وړ مو وګرځي. د ناول نوم آسویلي چې ښاغلي ځلان پرخیل لیکلی دی. تورې توتکۍ په فضا کې ښکته پورته الوتې. په لغړو ونو کې نازک ګلان غوړېدلي. رڼا څاڅکي پرې لمر ته ځلېدل. رنګ رنګ ګلونه په زرغونه بیدیا کې تازه راټوکېدلي او د لمر نرمو او پستو وړانګو ته ناڅېدل. د ښار له رنګینو څخه ډېر لرې د دوو دنګو غرونو پر منځ کې د هغه خړ خټین کلي کورونه چې دلی دلی واورو کې به تور ټکي ښکارېدل، اوس یې په شنه او سمسوره دره کې پر بامونو زرغونې څانګې خورې وې. دغه کلی چې لرې د غرونو په لمن کې آباد و، شنه باغونه یې لرل، آباد یو حاصلخیزې ځمکې یې لرلې. د دې کلي ترڅنګ یو له شوره ډک څپانده سیند تېرېده چې د کال په 4 فصلونو کې به کله آرامي او کله هم له شوره ډکې اوبه پکې بهېدلې. دغه کلی چې له ډول ډول ونو او سمسورو ځمکو څخه برخمن و، یو خاص ښایست او ښکلا یې لرله. کلي دنګرونه لرل، چینارونه یې لرل او ورسره یې هغه ساده کلیوال خلک لرل چې هر یو یې د خلوص او سادګۍ یوه نمونه وه. د وګړو ژوند یې خورا ساده تېرېده او لا هم هغه پخواني پښتني دودونه پکې ژوندي پاتې وو. عموماً د غرنیو سیمو په اوسېدونکو او کلیوالو خلکو کې مینه، اخلاص، رښتینولي، محبت او غیرت ډېر وي چې د دې کلي خلک هم له دغو ټولو صفاتو څخه برخمن وو. ورځنۍ چارې په کروندو کې کرل او ریبل وي او له همدې لارې نه یې ژوند ته دوام ورکوه. په کلي کې بېشمېره خزانونه تیر شوي او بېشمېره پسرلي ورته ګلونه راوړي او دا د اوس د یو بل پسرلي شاهد یو. د کلیوالو خلکو له بازګري سره یو بله مهمه کړنه چې دوی ته تر ډېر څه ګرانه وي د دوبي په مستو ماښامونو کې تر دنګو چینارونو لاندې بنډارونه دي، او په ژمي کې د تاوده نغري او پیتمې مجلسونه چې ډلې ډلې ځوانان راټولوي او کړسندې خنداګانې په خړو کوڅو کې انګیزې کوي. په ملا کړوپ سپین ږیري توف کړل. شنې لاړې په نوې راختلې شنه ګیا ولګېدې. بېرته راغی، په خیرن څادر کېناست، ولې یې دیوال ته تکیه کړل. په کونډۍ ږیره یې لاس تېر کړ او په ورټولو شونډې وویل: د ژوند شپې دي دا دې په منډه تېرېږي، اوس هم پسرلی شو. کوم ځواب یې وانه ورېد. تر څنګ یو په عمر پوخ ځوان پلتۍ وهلې وه، په خوله یې ورو ورو شپېلکې وهلې، یو ډکی په لاس کې نیولی و، په خاورو کې ګډې وډې کرښې ایستلې. 40-50 ګامه وړاندې څو هلکان راټول وو. په ځمکه یې ګرد خط ایستلی و، څو مردکۍ په منځ کې ایښې وې او د مردکو لوبه یې کوله. سپین ږیري نرم وټوخل، چپ لاس یې په تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. د هلکانو په لوري کتل، ځن وروسته یې ویل: یاره ډېر ناسالې دي، پروردګاره ته هدایت ورته وکړي. شېبه وروسته یې پسې زیاته کړه: زما زامن خو ښه دي، دې پیرو ته یې نه دی ورپام. خوران لګیا یې ټوله ورځ 5 وخته جومات ته راځي. د ځوان لکه بخیلي چې شوي وي چهارزانه را کېناست، په خړو شونډې ژبه را تېره کړه، ویې ویل: امان کاکا، د تا زامن خو ته وایې چې دې پیرو ته یې نه دی ورپام، ته وا موږ ته نه دي معلوم. سپین ږیري چې له خدایه غوښتل دغه چې یو شېبه یو څوک ورسره بحث وکړي، ژر را مخکې شو، په لوړ غږ یې وویل: خوارانو څه کړي؟ تر ننه چې مې څه ورته ویلي مخ یې نه دی راړولی. نو ته وایې چې برید در باندې کړی وی، یا ته وایې چې پیرو ته یې نه دی ورپام؟ دغه ویني دغه ټوله ورځ دغه مردکۍ دي او بل هغه لغتې مرکوړي سره وهي. څه شی وهي؟ ښه د لغتو توپ ښایي. ګوره امان کاکا، دا څه بد کار خو نه ده، دا خو ساتیري ده. د څه شي ساتیري؟ مونږ خو ساتیري ماتیري نه پېژندله او نه مو کړې. دا د شیطان فعلونه دي. ځوان وړه پلاستیکي کڅوړه له جیبه راویستله، یوه توله نسوار یې تر ژبې لاندې کړ او په خندا یې وویل: ولې تاسو به بیډۍ نه کولې، سپي به مو نه جنګول؟ هغه او دا خو فرق لري، او بیا هم یقین وکړه که هغه ما کړي. امان کاکا، د سپیانو د جنګ کیسې هغه بله ورځ سالګۍ ډېرې وکړې. سپین ږیري چې تر خوږ ګوتې نیولی شوی و په بې خونده غږ وویل: سالګي بیا څه وخت رښتیا ویلي؟ یوه شېبه چوپ شول. له مخامخ کوڅې نه یو په ونه لوړ ځوان راووت. په سترګو پراته تور ویښتان او په زرتارو روڼه سپینه خولۍ یې لمر ته ځلېدله. په ژېړ ځنځیر کې پیلې شوی لاکټ یې په لاس کې و، یو خوا بلې خوا یې تاوه و چې د ښځینه کار په واسطه پرې لیکلی شوي و: اجمل. نیغ په بله کوڅه ننوت او پناه شو.
سپین ږیري په ناګارې وویل دا د چا زوی و؟ ځوان چې سترګې لا هم په هغې کوڅې خښې وې اجمل و، د موسی خان اکا زوی. دا وایي ډېر لایقه هلک ده. هو ولا ښه ځوان ده، په سبق کې ډېر تکړه ده. په سبق کې تکړه ده؟ تېر کال په 10 کې بیا اول شو. د معلم صاحب زوی ډېرې منډې ورسره وکړې خو اول نمرګي ونه ګټله. زما زامنو خو ویل وایي دا شمیرې ان له اوله د موسی خان د زوی وي. دا بیا څه شی دی؟ ښه امان کاکا، شمیرې نه اول نمرګي به یې درښودلې وي. اجمل له اوله تر 10 صنفه پورې اول نمره پاتې شوی و. آفرین، مکتب به یې له خیره شروع کېږي نو. نن څووم دی؟ د خدایي حساب 14. بس نو د پسرلي په اول شپو کې شروع کېږي له خیره. نری نری باران ورېده. شنه او سمسور فصلونه په یوه او بله اوښتل. د کلي په تنګو کوڅو کې شور ماشور جوړ و. د معمول په څېر کوڅې له ځوانانو ډکې وې او د باراني مازدیګر څخه یې خوند اخیست. پیغلو جینکو ژر ژر خپل منګي ډکول. نن یې د تیر په شان په ګودر کې ټوکې نه وې او نه یې هم کړسندې خنداګانې اورېدل کېدې. مریم نیولې غونتې وه، د مخ رنګ یې الوتی و او زړه یې نارامه و. زرمینې په احتیاط خو په پسخند انداز وویل ګرانې مریم، یو خو نن باران دی، همزولې هم نه دي راغلي، بل ستا دا تروه ټنډه. ګرانې څه شوي؟ مینه شوې خو به نه یې؟ مریم په داسې حال کې چې د باران روڼ څاڅکی په زنه زړېده په بې حوصلګۍ وویل زرمینې خورې یو څه ناروغه یم. او له دې سره پاڅېده، منګی یې په اوږه کړ، په ضعیف غږ یې وویل زه لاړم، د خدای په امان. د زرمینې لوړ غږ یې واورېد ای صبر وکړه، لاره مو یوه ده، یو ځای به ولاړ شو. مریم ته د دې خبرې خوند ور نه کړ، لکه چې یوازیتوب او یوازې تکې خوښ و. ودرېده، شاته یې کتل. پام یې سو چې د هغې منګی تش ده. په تروه او نیولې ټنډې یې وویل ته دې منګی ډکوه، پسې راځه، زه انتظار نه شم کولی. زرمینې حیران خپل څنګ ته وکتل. په غمجنه لهجه یې وویل صفي، نه پوهېږم څه شوي، له ما نه خفه شوې او که بله کومه پېښه شوې. له پرون راهیسې په ټنډه کې کرښې وینم. دا خو وایي ناروغه یم، خو زه یې نه منم. صفي، ته مریم له ما نه ښه پېژنې. دا هغه پېغله وه چې که به روغه وه او که ناروغه، که ښادي وه که خفګان. د دې ټوک ټوک شونډې او نیولی تندی ما نه و لیدلی. صفي په نري او تیز غږ وویل که رښتیا را باندې وایي ناروغه نه ده، حتما خو یو څه شته، خدای دې خیر ورپېښ کړي. چاغې او په ونه ګردې ښځې په چترۍ کې تر لرګین چتر لاندې د باران ننداره کوله. انګړ له اوبو ډک و، باران هم یو څه تیز سو. په زړه یې یو نالیدلی غم پنجې خښې کړې وې او د خپلې ګرانې لور برخلیک ژړوله. مریم په زنګېدلو قدمونو له همده خشته په دروازه ورننوته. منګی یې په خپل ځای کې ځای په ځای کړ. د مور غږ یې واورېد مریم، و مریم لورې، دلته پاس راشه لورکۍ. په خټینه زینې خپل چاغ بدن واچوه. د خپلو پیسو په څنډلو بوخته سوه. دا چې د لور راتګ یې حس کړل، په مهربانه لهجه یې وویل څه خبرې وې په ګودر کې؟ مریم چې خپلې جامې نښیځلې وویل هیڅ نه و مورې. ولې زرمینه نه وه راغلې؟ راغلې وه، بیا خو به د یو څه شېبه ساعت تېر شوی وي. مریم د وروستي ځل لپاره جامې څنډ وهلې او په ډک زړه یې وویل هو ساعت مو تېر شو. مهربانه مورې چې د خپل لور درد حس کړ او ویې ویل ګوره مریم جانې، خپل ځان دې لږ سنبال کا. ته دې ځان ته وګوره، له سترګو دې د وینو ډنډونه جوړ شوي. لورکۍ زه ستا په خوا یم، خو نه پوهېږم پلار دی. او له دې سره یې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. په غريو نیولې غږ یې وویل پلار دې سهار ما ته هم سپکې سپورې ویلې، ډېر غوسه و. ما بد وکړل چې دې ته مې ملا وتړله. مریم خپلې مور ته په رډو رډو وکتل. د مور له تنګو سترګو یې د اوښکو غټ غټ څاڅکي راتوی شول. زړه یې را ډک شو. د مور غېږ ته ور ولوېده. بې دریغه سلګۍ یې واخیسته. مور یې په مینه پر سر لاس تېر کړ. په سلګو یې وویل لورې وژاړه، زړه دې ښه تش که، زه دې مرسته کوم. ته حق لرې چې د خپل راتلونکي ملګري ته پخپله وټاکې. ته حق لرې. د باران له تیز شرهار سره د لور او مور وړو او سویو سلګو بدرګه کوله. د مور مهربانه او نازک زړه د خپلې لور په اوښکو او ما زړه ژړا کوله، خو لور یې بیا خپل برخلیک او نامعلومه ژوند ژړوله. د مور له سلګو ډک اواز یې په چترۍ کې انګیزې کولې. لورې ورشه، کالي دې لانده دي، وچ او سوتره کالي واغونده. زه ځم چې پخلی مخلی وکړم، اوس به دې پلارم راشي. نه مورې زه یې کومه. نه نه لورې ورشه، آرام وکړه.
زه به عبیده لورکۍ را سره کم. د پسرلي شپې ورځې وې. د سحر تازه او زړه راښکونکې هوا د کلي په شاوخوا او کروندو کې زړه ته یو نوی روح ورکوه. د مرغانو په زړه پورې نغمو په شنو باغونو او پټیو کې یو ښکلی ترنم جوړ کړی و. ګلانو د شبنم په څاڅکو خپل مخونه مینځلي او له ورایه په خندا وو. غوټیو هم خپلې سینې سپړې او ښایسته څانګو ته یو نوې ښکلا ورکړې. هر څه نوي او له ښکلا ډک وو. ښکلي او معصوم ماشومان زده کوونکي د ښوونځي په لور په ترپک او خوشحالۍ درومي. بزګران هم د یو یوم په لاس د پټي په لور د امید په قدمونو لار پله کوي. هر څوک په خپل کار پسې روان دي. د ګودر په غاړه کې د پیغلو لنډمهاله جشن جوړ دی. په سپینو خولو او په سرو شونډو یې خنداوې خورې وي. باغوان بیل په اوږه د خپلو دنګو ونو پالنه په ډېره مینه او شفقت کوله او ورو ورو د پسرلي زمزمه په خوله جاري وه. د کلي لاندې د چنارو له کتار سره د اجمل دوی کروندې وي. اجمل د خپل بوډا پلار سره پکې په مینه لګیا ده. څلورو لورو ته پرتې کروندې او باغونه له ورایه ښکاري او یو ځانګړې ښکلا یې د طبیعت چاپېریال ته ورکړې وه. د اجمل دوی کروندې د کلي په منځ کې وې. د اجمل پلار موسی خان د خپل یوازیني ورور اکبر خان سره د بېلوالي په وخت د همدې ځمکې څښتن شو. دا ځمکه د چنار د ونو ترڅنګ غځېدلې او د اتو جرابو په اندازه پرته وه. ورپسې د اکبر خان کروندې دي چې د غره تر لمنې پورې غځېدلې. غر لوړ او په شنو بوټو او پیروتو پوښل شوی. د غره چینې چې د کلیو په شریکه وې دا ځمکې خړوبوي او د هر یو اوبو وار او وخت معلوم دی. نن د اجمل دوی د کاکا د اکبر خان د اوبو وار ده. د اجمل دوی وار لا ترونکې ورځ و. هغه او موسی خان نن ورته په پټیو کې تخمونه او کروندې جوړوي. لمر خپلې وړانګې په تیزۍ په ځمکه شیندلې. موسی خان د توت ونې ته ډډه وهلې او په خواږه خوب ویده و. غرمه وه. خالد د خپلې کروندې په لور په ستړیو قدمونو روان و او د ډوډۍ بسته یې په لاس وه. اجمل بیل په لاس کې په کار بوخت و. د خالد غږ یې واورېد. السلام علیکم لالا. اجمل بیل په ځمکه چاخ او خپلې خولې یې پاکولې. په مینه او په ستړي غږ یې وویل وعلیکم سلام. وا ورورک مې ښوونځي څخه وختي رانغی؟ نه لالا اوس خو دا د له 12 بجو هم اوختي. ما تاسو ته ډوډۍ راوړه. پلار جان ویده دی؟ موسی خان چې د خالد په راتلو له خوبه راویښ شوی و وویل بچک مې ډوډۍ راوړې دلته سیوري خواته راشئ. اجمل په چینه کې خپل لاسونه پرېمینځل او د پلار خواته راغی. درې واړه د توت ونې لاندې کېناستل. پلار یې وویل زویه زه لکه چې خوب وړی وم. څنګه شو هغه پټی دې جوړ کړ؟ هو پلار هغه پټی مې هم جوړ کړ. اجمل د چنار لاندې ګوته ونیوه. خالد د ډوډۍ پنډه پرانیستله. شیبه وروسته د تودې شوروا د ګوتو د څټلو سره د یخ شړومبې غړپ هم اورېدل کېده. اجمل له ډوډۍ وروسته پاڅېده او د اوداسه په نیت د چینې په لور روان شو. د دنګ غره په لمنه کې د چینارو له کتار سره د رڼو او یخو اوبو چینه بهېدله. د دې سیمې چینې کریزونه او څاګانې د خوږو او درلیدونکې وې. ښکلې چینې په شنو بخملي بوټو پوښلې شوې وې. اجمل د چینې په غاړه په یوه ډبره چې له اوبو نیمه راوتلې او نیمه په اوبو کې وه کېناست. مټې را بډ وهلې چې یو خیال یې په زړه کې د ماشوم د پنجو په شان په نرم او خیالي انداز خور شو. یو داسې خیال چې ده ته یې د ژوند ټولې رنګینۍ ورکولې. دا د مریم خیال و. دا د ناپایې مینې او د ده د هغې ستړې او خوږې دنیا خیال و چې ده او مریم له ماشومتوبه خپل یادونه پکې نغښتي وو. مریم د اجمل د زړه ټوټه، د اجمل د تیارو په دنیا کې سپوږمۍ، د خپل نیمګړي ژوند هیلې او ارمانونه د زړه روح او سکون وو. له کومې ورځې راهیسې چې د اجمل مرکه د مریم دوی له کوره رټلې ولاړه، له هغې ورځې وروسته په اجمل ورځ او شپه یوه وه. د ده فکر به تل د مریم د ښکلې او زړه راښکونکې دنیا په سر ګرځېده. که به په پټیو کې و، که به یې کار کوو او که به وزګار و، سهار و که به ماښام و، خدای به و او د مریم په اړه سوچونه. د دې د چینې په سر د اوداسه په نیت ناست و، خو خیالونه یې په یوه بله دنیا طوافونه کول. هغه د مریم په کور کې وه. د مریم د پلار رډ رډ جوابونه یې اورېدل. دی له مریم سره د خپل کور په څنګ کې په باغ کې ګرځېده.
دی په شنو ورشوګانو کې د مریم په څنګ کې ناست و او مریم ورته خوږې او نرمې زړه راښکونکې کیسې کولې. د پلار غږ یې واورېد: وا هلکه، په څه سوچونو کې ورک یې؟ اجمل لکه په خوب کې چې ویرېدلی وي ناڅاپه یې غږ کړ: څه مو ویل؟ وایم ژر شه اودس دې وکړه، هغه پټی سم کو، سبا ته مو د اوبو وار دی. ښه پلاره. او په خپل اوداسه او لمونځ بوخت شو. ماښام نږدې و. د بامونو له سره نری تور لوګی اسمان ته پورته کېده. له شنو او ګڼو فصلونو خلک د کلي په لور روان وو. خاورینې کوڅې له دوړو ډکې وې. د ماشومانو خندا او شور په هوا کې انګیزې کولې چې کله کله به پکې د یو نیم شپونکي د کورې ناره هم اورېدل کېده. اجمل په وښو بار خر سره په دروازه راننوت. زولی یعنې د وښو پنډې یې لاندې ترې وغورځوه او خر یې د طبیلې په لور وشړه. لږ واښه یې راواخیستل او د غوا په لور ورغی چې د مور غږ یې واورېد: مړه ده زویه، مه یې ور اچوه. ولې؟ مازدیګر مې ور واچول. پلار دې څه شو؟ جومات ته لاړو. خو ته به هم تللی وی. مور ستړی یم. راځه زویه، ښه ګرمې ډوډۍ او مستې مې درته تیارې کړي. د کوچني انګړ په کونج کې په تورو لوګیو تک تور دالان په منځ کې په یوه خیرنه اشکرۍ کې 3-4 ډوډۍ ایښې وې. د اجمل په مخ ګرم تاو ولګېد. کېناست، خولۍ یې په سر سره سمه کړه، درب شو، اوچت نیغ کېناست لکه وېرېدلی چې وي. مخ ته یې ګرمه ډوډۍ ولوېده. مور یې په خندا وویل: اوس مې له تناره راوویسته، هغه مستې هم در وړاندې که. اجمل تر شونډو لاندې وویل: مورې، ګلالۍ چېرته ده؟ چینې ته تللی. دومره ناوخته ولې وختي نه ځي؟ زویه وختي هم ځي، جنکۍ دې ټولې چینې ته راځي، مجلس یې برابر وي. ما ورته ویل وختي راځه، په کور کې اوبه نه وي او ته اورې ناسته یې. په تناره کې د چمبې کړس په دالان کې تاو راتاو شو. د چت له لرګو څخه غبرګې توتکۍ والوتې. تور ډکی په مستو کې راولوېده. د اجمل سترګې په تور چت کې ښخې شوې. ژر یې لاندې وکتل. ګلالۍ وه. یو غومبوری یې پړسېدلی و او ژر ژر یې خوله خوروله. سخته وږې یم. اجمل په خندا وویل: زه هم وږی یم، ولاړه سه ځان ته د نورې مستې راوړه. ګلالۍ چغې کړې: اله مورې! ورور مې وخندل: بعد له ډېره وخته په دې یو میاشت کې د ایله بیله نن په خوله خندا وینم. مور یې تر سترګو لاندې زوی ته ورو وکتل: حمید به دې نه وي لیدلی؟ کوم ځواب یې وانه ورېد. ګلالۍ ورو وویل: مور یې حتما یې لیدلی او د ترور کره مې هم تللی و. اجمل په غوسه ور وکتل: چوپ شه، ته څه خبره یې؟ زه نن ټوله ورځ په کرونده کې وم، شیشه کې. راپورته شو، په قهر له دالانه ووت، له ځان سره وبنګېد. له ځانه یې خبرې کولې. د څراغ زیړه رڼا په کوټه کې تیته خوره وه. اجمل د پلار تر څنګ ناست و او ورو ورو یې ډوډۍ خوړله. ګلالۍ د سترګو تر کونجو ورکتل او په خونه کې درنه چوپتیا واکمنه وه چې کله کله به د ماشي په بنګ سره دغه چوپتیا ماته شوه. اجمل له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته پاڅېده او د خوب خونې ته ولاړ. د سپوږمۍ سپینه رڼا د خونې په خولې پرته وه. بیسیکه یې په یوه توشکه ځان واچوه او سترګې په سپینو سپوږمیو ګنډلې چې نیمه له کړکۍ څخه ښکارېده. د سترګو په رپ کې د ماضي هغې دنیا ته ولاړه چې هلته د مریم کړسندې خنداګانې اورېدل کېدې. هلته یې د دوی دواړو دغه وړه او ښکلې جوړه د دنیا له هر ډول غمونو او ناخوالو بې پروا وه. اجمل ته د خپل تیر ژوند هره لحظه د فلم په شان ته سترګو تېرېده. دا هغه خوښي، غمونه، خنداګانې او ژړاګانې او هغه دردونه او د وخت سپېره او دوه اړخه مخونه یې لیدل چې د ده له ښکلاګانو نه ډک ژوند یې په ډېرې چټکۍ او بې رحمۍ سره بدل کړی و. دی د ماشومتوب هغه ژوند ته ولاړه چې ده او مریم به پکې په شنو فصلونو کې منډې وهلې. دوی به د انګړ په هغې لوی ونې کې زانګو اچوله چې د مرغانو رنګینې نغمې به یې د دوی له ماشومو خنداګانو سره بدرګه کولې. دوی به ټالونه خوړل او ماشوم زړونو یې د پاکۍ او عصمت په جذبو سرشاره وو. هغه وخت چې دوی په د دنګو غرونو په پراخه او هیجانه په ډکه لمن کې د ګڼو چینارونو له کتار سره منډې وهلې او پتنګان به یې نیول چې یو دروند غږ به یې واورېد او د ماشومانو خوښیو دنیاګۍ به یې ګډه وډه شوه. اجمله کرار کېنه، منډې مه وهه، د نجلۍ به ژوبله شي. هغه وختونه د یو خواږه خوب په څېر وو چې لاړل. د هغه ماشومتوب وختونه، د هغې سرشاره دنیاګۍ وختونه چې هلته هر څه ناپېژانده دي، له هر څه نه بې پروا او خواږه وختونه.
اجمل سوړ آسویلی وویست او د یوه سندرغاړي هغه سندره یې په شونډو جاري شوه چې وایي: هی ماشومتوبه، هی لیونتوبه، ښکلې ځواني نه مې ګیله وشوله، له زندګي نه مې ګیله وشوله. دا فکر یې کوه چې د ماشومتوب څومره خواږه وختونه په څومره چټکۍ تیر شول او چې څنګه یې د ځوانۍ په درشل قدم کېښود، بیا یې هغه خوږه او په زړه پورې دنیا نه وه. دا بیا د ده د ژوند هغه برخه وه چې دی پکې ورو ورو له کړاوونو سره مخ کېده. دا داسې یو وخت و لکه یو څوک چې په خواږه خوب بیده وي او ډول ډول خواږه او په زړه پورې خوبونه ویني، خو ناڅاپه له خوبه راویښېږي او ځان په یوه سپېره ډاګ کې ویني او هغه د خوب هر څه چې وي هغه یې بایللي وي. دا هم ماشومتوب په خوږو خوبونو او یادونو کې تیر کړ، خو ورو ورو یې دا احساس کړ چې د زړه ټوټه او خوږه مریم ترې لرې کېږي او اوس د دوی په یوازې ګرځېدو او مستیو د خلکو په شونډو خندا نه، بلکې د دوی په دا ډول کړنو او یو ځایوالي باندې اوس د هغوی په تندي کې کرښې پیدا کېږي او یو ډول کرکه ترې رامنځته کېږي. اجمل احساس کړ چې اوس دی نو ځوان شوی او لا هم د ځوانۍ لیونۍ دنیا ته نږدې کېږي. اوس نو هر څه پای ته ورسېدل. اوس هغه ماشومي خبرې نه وې، اوس هغه ګړګتي ویښتان نه وو چې بې پرونې بیاغې باغې په یوه بله اوښتل، نه هغه مریم وه چې نرمې پنجې به یې د اجمل تر غاړې تاوې وې. اوس د دواړو په زړونو کې د ځوانۍ جذبې په غورځنګ وي. اوس یې د یو بل په لیدلو کړسنې خنداګانې نه وي او نه هم د یو بل ته شوخې سترګې د شرارت په کتو وي. عموما دا د ژوند هغه پړاو وي چې یو انسان پکې له یو لوی انقلاب سره مخ کېږي. اوس به یې د یو بل په لیدلو ژبې ګونګۍ شوې، سترګې به لاندې وښویېدې او لاندې به یې کتل. د زمانې څرخ به ودرېده، یوازې به یې د یو بل شتون حس کولی شو. د ځوانۍ او پیغلتوب احساس دا اجازه نه ورکوله چې اوس هم لاس په لاس منډې وهي، وخاندي او خپله چوپه دنیا له رنګینو ډکه کړي. خو ورو ورو به دې نوي پړاو کې هم د مینې په هغه ناپایه سمندر کې په غوټو شول چې له خپل شاوخوا نه خبره به په ساعتو ساعتو د یو بل په شوخو نظرونو کې ورک ول. اجمل په تیرو خوږو او زړه وړونکو وختونو کې دومره غرق تللی و چې د ګلالۍ راتګ یې حس نه کړ. هغه وخت یې پام شو چې د پیالې کړپ شو او له زړه تورې چایجوس نه یې چای پکې توی شول. ورو ولې په تیاره کې ناستې؟ هسې نور نو ویده کېږم، که وایې چې لالټین درته راوړم؟ نه یې غواړم، زه څملم. ګلالۍ هم چوپه له کوټې ووته. اجمل بیا یوازې شو. د چای پیاله یې ورپورته کړه، غړپ یې ترې وکړ، ګرم و بېرته یې کېښود. ځان یې یو څه راټول کړ. چوپه چوپتیا وه. سپوږمۍ هم اوس خپلې سپینې وړانګې په تیزۍ سره شیندلې. ناڅاپه په کوټه کې سپینه رڼا پیکه شوه. اجمل ورو خپل ورمېږ تاو کړ. د ورېځې توره ټوټه له سپوږمۍ تېره شوه او بېرته یې خپل سپین مخ راښکاره کړ. د ده سترګې هماغسې میخ پرې پاتې وې او دی بیا د تېرو وختونو هغې وخت ته یووړ چې همدغسې یوه شپه وه، همدا رڼه سپوږمۍ وه او دغه ځلانده ستوري وو. دی د کلي له کږو وږو کوڅو څخه تېر شو او د هغه باغ دروازې ته ودرېد، په کوم باغ کې چې د ده ماشومتوب بیده و. هغه باغ چې هره ونه او بوټی یې د سپینې سپوږمۍ په رڼه شپه د دوو مینانو لیدونکې وه او له ستورو ډک اسمان یې د میاشتې په هره 14مه د دوو ستړي زړونو د ټکانونو اورېدونکې وه. ورو ورو یې دروازه ټک ټک کړه، کوم غږ یې وانه ورېد. انتظار شوه. خپل لاس یې مخ ته ونیو. پوره 12 بجې وې. څومره خوږ و هغه انتظار، له تلوسې او خوند څخه ډک انتظار، یو تږی انتظار، لکه له کلونو وروسته چې له بند څخه ازاد شوی بندي له خپلې کورنۍ سره د لیدلو شیبې شماري. شیبه په چوپتیا کې ډوبه وه. هر څه چوپ او بې حرکته وو. ټوله دنیا په درانه خوب ویده وه. یو نیم شغال به انګولا کړه او سره به د کلي د سپیو غپا شروع شوه. د کلي خړ بامونه د غره په لمن کې تر لرې پورې غځېدلې وه او د دنګو چنارونو پاڼو نری شمال ته نرم پشهار کوه. ناڅاپه یې د پښو خرپاره واورېده. زړه یې له خوښیو په ټوپونو شو. د پښو خرپاره رانږدې شوه او بیا ورکه شوه، لکه یو چا چې د دروازې شاته غوږ نیولی وي. د خپله د زړه درزا په غوږونو اورېده. زړه یې له هیجانه ډک ټکانونه کول او خپله ګرانه مریم یې د دروازې شاته احساسوله.
ورو یې لاس اوږد کړ او د ګوتو په سرو یې دروازه ورو ورو ټک ټک کړه او یو له شوره ډکه نغمه یې په غوږونو نرمه ولګېده. د بنګړیو نرمه او خوږه موسیقي دروازه نیمکخه شوه. مریم د دروازې له شانه په چپ غږ وویل راځه. د دروازه ورو ټیله کړه او باغ ته دننه شو. د ده په مخ کې له ښایستونو نه ډک مجسمه ولاړه وه. ښه شېبه یو بل ته وکتل. ناڅاپه مریم په غېږ کې ځان ور واچوه او خپلې مرغلنې ایلې چې یې د ده تر ملا تاوې کړې. د احساساتو له زوره یې ژبې ګونګۍ شوې وې. یوازې یې د یو بل نومونه تر ژبې لاندې تکرار کړل. زړونه یې په سرعت درزېدل چې درزا یې ان په خپلو غوږونو اورېدله. ده په ډېره سختۍ او په بنده ژبه وویل مریم ته خو ښه یې؟ بخښنه غواړم تا ته مې 12 بجې ښوولې وې خو مور مې ویښه وه نه شوم راتلی. تا ډېر انتظار وکړ. د اجمل ژبه لکه ګونګه شوې چې وي چوپ او بې حرکته ولاړ او د دې په ځواب کې ورو ځان ته ورجوخته کړه. مریم یې له غېږ ځان خلاص کړ او مخکې روانه شوه او په خپ غږ یې وویل راځه هلته د ونو په منځ کې به کښېنو. دلته مو څوک ونه ویني. خدایه څومره له رنګینو ډک غږ، څومره ښه وخت و، څومره خوږې له افسانیو ډکې شپې. اجمل لکه اوس چې هم مریم ته غږېږي په غريو نیولې غږ له ځان سره غږېده. مریم زما ګرانې مریم، کاش چې مو تر منځه فاصلې نه وای، کاش چې نن هم همغه شپه وای. هر څه همغه پخواني دي، سپوږمۍ ستوري هر څه، خو یوازې ته نه یې. دوی د ګڼو ونو په منځ کې کېناستل. د سپوږمۍ سپینې وړانګې د څانګو له منځ څخه په دوی لګېدلې. د ونې ته خپله شا لګولې وه او مریم یې په زنګانه سر ایښی و او خپلې نازکې او سپینې ګوتې یې د ده په ګوتو کې ټومبلې وې. مریم ورو خو له شوره په ډک غږ وویل اجمله. د مینې له سپېڅلې او پاکې جذبې د ده ژبه ګونګۍ وه. په ډېرې سختۍ یې ځواب ورکړ وایه ګرانې. اجمله ډېرې ورځې تېرې شوې، څه مې نه وي لیدلی. زړه مې ډېر ناکراره و. ستا هم یادېدمه که نه؟ دا ته څه وایې؟ ته څه خبره یې چې ما د څومره ورځې څنګه تېرې شوي؟ ګرانې مریم، کاش چې مو هر وخت سره لیدلی شوی. اجمل آخر به څه کېږي؟ خدای مه کړه که زه یې د بل چا په نوم کړم څه به کوم؟ هیله کوم ګرانې داسې مه وایه، داسې به هېڅکله ونه شي. خدای تعالی موږ یو بل ته پیدا کړي یو. مریم جدي غوندې شوه، سر یې د ده له زنګانه راپورته کړ، سترګې یې د اجمل په سترګو کې ښخې کړې. په ناهیلې غږ یې وویل اجمله زما زړه دربېږي، زه ډېر بد خوبونه وینم. دا د زړه ناڅاپه د خطر ټکانونه شروع کړل او له غمجنې مسکا سره یې وویل مریم ته خو به له مانه کومه خبره نه پټوې، پلار خو به دې څه نه وي ویلي. ما خو له پلار نه څه نه دي اورېدلي، خو مور مې راته ویل چې د پلار د یو انډیوال ده، دا دومره وخت په خارج کې و، اوس له خپلې کورنۍ سره بیرته راغلی، ښه مالداره ده. مور مې راته ویل چې پلار ته دې یې تر غوږ ورتېره کړې چې دوستي به راسره کوي. ده چې د خندا هڅه کوله او د هغې له وریښمینو ویښتانو سره یې لوبې کولې وویل نه ګرانې، دغه هسې یوه خبره ده چې هغه ستا پلار ته کړې، ته اندېښنه مه کوه. کاشکې داسې ونه شي، خو زه ډارېږم هسې نه چې له لاسه دې ورکړم. لیونۍ غم مه کوه، که ته ډېره ډارېږې زه مې سبا مور ته وایم چې درشي. پلار به مې ستا مرکه ومني؟ ولې به یې نه مني؟ تر اوسه خو کومه پېښه نه ده شوې. مریم اوږد اسویلی وویست او بیرته یې خپلې خوشبوداره زلفې د ده په زنګانه خورې کړې. غټې او بادامي سترګې سپینې سپوږمۍ ته شوخې ناڅېدلې. خدایه کاش چې نن بیا هغسې شپه وای، څه شېبې وې، هر څه خواږه لګېدل، ستوري، اسمان، دنګ چنارونه، نری شمال او د باغ له نغمو ډک تیاره فضا او د سپینې سپوږمۍ له پلوشو ډکې وړانګې چې د مریم دوی په بامونو لګېدلې. اوف خدایه پاکه، هغه شېبې څنګه ژر ژر تېرې شوې، هغه شپه څومره ژر شبا شوه چې ښکلې مریم مې په زنګانه سر ایښی و او د خپل زړه حال یې راته ویل. هېڅ پوه نه شو چې دا څومره وخت څنګه تېر شو او سپوږمۍ څومره په منډه منډه رخصت شوه.
ګرانې مریم، کاش چې اوس هم را سره وای. د وجود تودوخه او ګرموالی دې اوس هم په خپل ځانګانۍ احساسوم. اجمل له ځان سره ورو ورو بنګېده. هغه وخت کې چې دی د تم کولو هڅې کولې، اوس یې ورته ټول ګریوان لوند خیش کړی و. دی له یو لوري د بېلتون په هغې اور کې سوځېده چې ده ته یې زغمل ډېر ګران و، او له بل لوري یې مرکه نه وه منلی شوې. د مریم پلار ویلي و چې نه غواړي خپله لور په خپلوانو کې واده کړي. دې خبرې د زړه غم 2 برابره کړ، او د خوښیو هغه دنیا یې ورته په غم ولړله چې ده به پکې د مریم شوخ او خواږه کاته تل د ځان لپاره ګڼل. په کوټه کې یو سوي سلګۍ تاو راتاو شوه. د اجمل خپل ځان ته پام شو چې ان بالښت یې پوخ کلون شوی. راپورته شو، دیوال ته یې ولې ولګول او سر یې د زنګنو په منځ کې تکیه کړ. سر یې ورباندې دروند و او یو ډول درد یې پکې احساسوه. له ځان سره په سلګیو شو او په ژړغونې غږ یې وویل: مریم، تا رښتیا ویل، ستا هغه بد خوبونه رښتیا کېږي. ستا زړه سم ویل. او له دې سره یې د اوښکو سیلاب په مخ رامات شو. د انګړ په ونو کې تازه مرغان چوڼېدل او د سهار نوې او پاکه هوا په زړه او روح ننوتله. د کارغه له کاخ کاخ سره به د تناره د ډوډۍ د ټپ اواز په هوا کې انګیزه وکړه. ګلالۍ په برنډه کې په داسې حال کې ناسته وه چې یوه پښه یې لاندې غځولې وه او له خپلې مور سره یې د ډوډۍ په پخولو بوخته وه. د انګړ دروازه خلاصه شوه. پلار یې و، نیغ د غوجلې په لور ورغی او بیل یې ترې راواخیست، او په داسې حال کې چې د دروازې په لور روانو په لوړ غږ وویل: ګلالۍ لورې، اجمل راپاسوه، که مکتب ته نه ځي په ما پسې د پټیو ته راشي، او مور ته د دې ووایه چې هغه بل خالد مکتب ته ولېږي. سمه ده پلاره. شیبه وروسته پاڅېده او د خونې په لور لاړو. ګوري چې اجمل د ناستې په حال کې ویده ده. ولې دیوال ته تکیه کړې، له چایو ډکه پیاله او چای جوشه یې خوا کې ایښې. ګلالۍ وارخطا او حیران ورته وکتل. اجمله، ای اجمله! بېرته په منډه راغله. مور ته یې حال ووایه. مور یې ژر راپاڅېده، جامې یې څڼ وهلې او په ګړندیو ګامونو خونې ته ورننوتله. اجمله، پاڅه اجمله! په اوږه یې لاس ورکېښود او زورورې جټکې یې ورکړې. اجمل سترګې نیمې خلاصې کړې او ورو له ځان سره وبنګېده. مه مې تنګوه ګلالۍ، ګوره شیشه کې ویښتان دې وباسم. مور یې په مهربانه او خواخوږي غږ وویل: وایه زویه، ټوله شپه دې لکه چې بیا په ویښه تېره کړې، خو سم به ویده شوی وای، په ما خو دې زړه راواچوه. اجمل سترګې خلاصې کړې، ځان ته یې پام شو. څو اوږد ارګمې یې ویستل او اوږد وغځېد. د مهربانې مورې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. د خونې دروازه یې بنده کړه او ترې راووت. د اجمل مور د توت ونې لاندې ناسته وه او سرخی یې کوه. د انګړ دروازه په یو ترپ سره خلاصه شوه. خره وه او نیغه د غوجلې په لور لاړه. د اجمل مور چې امینه نومېده، کلیوالو ښځو او ماشومانو به ببو بلله، ورغله او له وښو بار زولی یې ترې ښکته کړ. بېرته راغله او تر ونې لاندې په غوړېدلي ټغر ناسته لا نه وه چې خاوند یې موسی خان په دروازه راننوت. راغی او تر ونې لاندې سیکه کېناست. یو پیاله چای راوړه. شیبه وروسته له وچو توتانو سره شین چای په ټغر ایښی و. امینه راغله او خواته یې کېناسته. په داسې لهجه چې هیله پکې نغښتې وه ویل: یوه خبره مې درته کوله. ها، څه دي؟ ویل: مالې کاش چې د خور کره دې یو وار بیا ورغلی وی د مریم غوښتو ته. ستا ماغزه خراب دي؟ حیات خان ته نه پیژنې؟ یو ضدي او تماخور سړی ده. اول خو یې نه مني، او که وی مني د خدای بلا ولور غواړي. سړیه، خیر د یو وار بیا په مرکه ورشه، کېدای شي چې وی مني. خو یو وار مو مرکه پرې وکړه، وی نه منله، خو نه یې مني. ولې مې سپکوي؟ په خپلو سترګو یې ویني چې زوی مې ورځ په ورځ خرابېږي. رنګ یې تک زیړ شوی، ټوله شپه ویښ وي، وای خوب نه راځي، مکتب ته هم نه ځي. اخر به مې زوی لیونی شي. خدایه، خو یو وار بیا ورشه. سمه ده، زه اکبر خان ته وایم سبا ته به یو وار بیا ورشم. چیرته ده دا د مجنون زوی؟ کار ته هم نه دی راغلی. اجمل؟ هو، تر اوسه دلته و لکه چې د باندې ووت. په کوټه کې د کلیوالو میلمنو له ستړي مشي نه وار نه کېده. هر یو کوشش کوه چې ځان تر بل مخکې کړي او ژر خپله
خوله سړه کړي. نسبتا د لویې کوټې په خوله په خیرن سور فرش کې ګڼې له شنو چایو څخه ډکې پیالې ایښې وې او ځای ځای پکې تفدانۍ هم لیدل کېدی. یوه په ونه ټیټ سپین ږیري چې د موسی خان څنګ ته ناست و په داسې حال چې د چایو تشه پیاله یې کېښوده او د نسوارو د ډبلۍ په هنداره کې خپله یې کیڼه سترګه کتله په لوړ آواز وویل: واه حیات خانه، اصلي خبرې ته به راشو. په کوټه کې ناست خلک ټول غلي شول او ټولو د زاړه سپین ږیري خولې ته کتل. موږ خو بیا راغلي یو دوستۍ ته چې دا زړه دوستي بیا نوې کړو. ستا څنګه خوښه ده؟ مخکې خو دې نه د هو ځواب راکو او نه د نه. شابدین کاکا ما خو اکبر خان ته ویلي و او موسی خان ته مې وویل چې زه خپلوانو کې لور نه ورکوم. ولې د موسی خان په زوی کې څه کمی ده؟ ولا که هیڅ کمی وي، که اجمل ده هم خالق ده او موسی خان هم ښه سړی ده. او په داسې حال کې چې زیړ غاښونه یې ښکارېدل په خندا وویل: باید نور دوستان پیدا کړي. زاړه خو شکر دی هسې هم دوستان دي. موسی خان زړه نازړه خبرو ته خوله خلاصه کړه او په ورو غږ یې وویل: حیات خانه، د زوی مې دلته خوښه ده چې کوژده یې ور وکړم. کني زما لپاره خو ستا هغه پخوانی جواب بس و او زوی مې خو مخکې له دې چې خپله خبره بشپړه کړي حیات خان ناڅاپه له غوسې شین او سور واوښت. خبرې ور پرې کړې: او ته څنګه پښتون یې چې د خپل زوی منې؟ دا څنګه بې شرمه زوی دی چې په خپله خوښه واده غواړي؟ وایم وروره، خو د مریم لورکۍ مې هم اجمل خوښ ده. ولا د خور مې هم خوښه ده، خو یو ته یې نه منې. حیات خان چې د خپلې لور واورېدل له نسوارو څخه په ډکه خوله یې وویل: زه تا غوندې نه یم، هغه زما لور ده او زما په خوښه به ودیږي. مخکې مې هم درته ویلي، بیا هم درته وایم، زه په خپلوانو کې لور نه ورکوم. او په داسې حال کې چې ناستو خلکو ته یې کتل وویل: عجیبه بې شرمه زمانه شوه، زوی په خپله خوښه واده غواړي. زه به پلار یم او زوی به مې په خپله خوښه واده غواړي، ولا مړ خوی کم. یوه شېبه چوپه چوپتیا شوه. موسی خان په غوسه له خپله ځایه پورته شو. سمه ده، موږ به نو نور لاړ شو. او ورسره کلیوال ټول پاڅېدل. حیات خان د مخه لپاره ته دروازې ورسره ولاړ او رخصت یې کړل. د مریم مور صابره د لوښو په مینځلو بوخته وه چې د خاوند ډډ غږ یې واورېد: وا ښځې، چېرته یې؟ دلته یم. څه دې ویل؟ ته راوړه یو پیاله چای. او له ځان سره ورو یې پسې زیاته کړله: له دې خلکو نه ولاکه د چایو په خوند پوه شوی یم. په برنډه کې تر چتر لاندې کېناست. شېبه وروسته د پیالو کړپا شوه. له تورې چایجوشې څخه تاو جګېده. صابره هم راغله، مخامخ ورته کېناسته او د پیالو په ډکولو بوخته شوه. پراخه ټنډه یې ګونځې وه او تر سترګو لاندې بد خپل خاوند ته کتل. حیات خان په داسې حال چې د چایو پیاله یې په لاس کې نیولې وه او پوکی ورته کوه په بې خونده غږ وویل: ورور دې مازغه را خراب کړل. دا ځل یې نورې بابولالې ویلې. صابرې په حیرانتیا ورته وکتل. څه یې ویل؟ وایي د زوی مې مریم خوښه ده، د زوی په خوښه بیا راغلم. مالې نالت دې وي په تا، څنګه د خپلې ښځې زوی سپی یې؟ تا څه ورته وویل؟ څه مې ورته ویلې؟ جواب مې ورکړ. پوهېدم چې بیا هم جواب ورکوي. آخر زما په وراره کې څه کمی ده؟ دا دوم وار دی چې ورور خوارکی مې درته راځي. ګوره ښځې، په اجمل کې څه کمی نشته. د لور آیندې ته سوچ کوه. او بل که زه دا خبره ورسره ومنم، څه ولور به راکړي؟ او په داسې حال چې یو څه را مخکې شو په قرار غږ یې پسې وویل: هغه بل زما انډیوال ببرک خان ښه پیسه داره سړی ده، ښه ولور هم راکوي او د مریم ژوند به مې ورسره برابر وي. او له دې سره یې سترګه کېکاږله. په شونډو یې نرۍ مسکا وغوړېده. صابرې وویل: که د مریم د ببرک کور نه و خوښ، نو بیا څه مریم د خپل واک ده چې څه یې خوښه وي هغه به کوي. مریم د خپل واک نه ده، خو کم تر کمه باید یوه پوښتنه خو ترې وشي. وایم چوپ شه، ته هم اوس د موسی خان پیښې کوې. ګوره ښځې، زه د هغې پلار یم او زه ښه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم. سړیه، د خپلې لور ژوند په لوی لاس مه خرابوه. بلا دې په ولور پسې شي، خو لور مې چې هر ځای ودیږي باید خوشحاله وي.
بس مازغه مې نور مه را خرابوه، ته د نارینهو په کارو کې کار مه لره. صابره پاڅېده او ورو یې وویل زه نوره نه پوهېږم، خو چې مریم هر چېرته ورکوي د دې باید خوښه وي. ناڅاپه خیاط خان په ګونډو شو، له خولې څخه یې لاړې بادې شوې او په لوړ غږ یې وویل ګوره ښځې دا د خوښې خبرې مه کوه. پلار مې د اوس و او که زه د اوس درته ښکارېږم چې اوس به مې لور په خپله خوښه میړه کوي. لږ شرم وکړئ. دا خلک به څه وایي؟ خلک دې مړه شي چې څه وایي هغه به وایي. ولې آخر هغه انسان نه ده، خره خو نه ده او نه هم ډوډۍ ده چې هر سپي ته یې اچوي او هغه یې خوري. دا چې صابره هم وپوهېدله چې د داسې خبرو په اورېدلو به یې په وهلو هم دریغ ونه کړي. ګړندي ګامونه یې د انګړ په لوري واخیستل او په داسې حال چې له برنډې څخه په ښکته شویو زنو لاندې تله ویې ویل نوره ستا خوښه چې مریم په اور کې سوځوي او که ژغور یې. د خیاط خان چې له غوسې سترګې سرې اوښتې وې له چایو ډکه پیاله یې پسې راخوشې کړه. پیاله د چت په ستنې ولګېده او ټوکړې یې باد شوې. په لوړ غږ یې له غوسې څخه رېږدېده سپکې سپورې یې ویلې. پاڅېده، څادر یې څنډ واهه، مخې ته تور چایجوشي په لغته ووهلو. چایجوشه په برنډه کې تاو راتاوه شوه او توره خوله یې اسمان ته وازه ونیوله. په ګړندیو ګامونو له کوره ووت. مریم دا هر څه د دروازې له شا څخه اورېدل او څارلي او د خپل پلار د بې رحمه زړه څخه یې کرکه وشوه. د پلار او مور ناندارې یې اورېدلې او په مخ یې مړې اوښکې روانې وې. د پلار په شوم نیت یې ژړا دوه برابره شوه چې د زیات ولور په تمه یې د بابر خان زوی ته ورکوي. د دې په فکر یوازینی دلیل همدا و چې پلار یې 2 ځلې د اجمل مرکه ځواب کړه، ځکه چې د اجمل له پلار څخه د زیات ولور تمه بې ځایه وه او نه هم موسی خان زیات ولور ورکولی شوی. دا هسې یوه بهانه وه چې زه په خپلوانو کې لور نه ورکوم. مریم په مات زړه او په سلګیو له خونې څخه برنډې ته راووته. د چایجوشې او پیالو په ټولولو بوخته شوه. پزه یې کش کړه او ورو ورو یې په پلو اوښکې پاکولې. سترګې درنې کېدلې لکه بېهوښه چې بېهوښي پرې راځي. په سرو اننګوی بې دریغه اوښکې را روانې وې. د پښو اواز یې واورېد، را نږدې شوه، ورسره یې درندې سلګۍ هم اورېدې. مور یې وه او برنډې ته له راختو سره سم یې خپله لور په غېږ کې ټینګه ونیوه. د مریم وړې سلګۍ په ژړا بدلې شوې او په چغو یې خپلې مور ته وژړل او په ژړا کې وویل مورې زه به هېڅکله د پلار خبره ونه منم. تاسې غواړئ ما د ډېرو پیسو لپاره قرباني کړئ او هغه بې شرفه ته مې ورکړئ چې زما یې له نوم څخه کرکه کېږي. لورې صبر وکړه، په همدې به دې خیر وي. د قسمت له کړو څخه خلاصون نشته، نصیب به دې دغسې وي. دوی لا په همدې کې و چې یو له پسخنده ډک غږ یې واورېد. بیا څه ټکه رالوېدلې چې ټول کور مو په سر اخیستی. صابره چې خپلې اوښکې پاکولې په سرو سترګو یې ورته وکتل او په ژړغوني غږ یې وویل هېڅ نه زویه، نو بیا مو ولې په ژړا سترګې سرې دي؟ دا دې د پلار له لاسه زویه، دا د پیالې ټوکړې نه وینې، زه یې پرې وویشتلم. ته څه ته یې پرې وویشتلې؟ هو، خو ښه څو راباندې ونه لګېده. ادې پلار خو مې ښه پېژنې چې په نه خبره غوسه کېږي. دا به خوله ورسره اچولې وي. ما خو فقط د مریم د کوژدې ورته وویل. مالې ولې دې زما له وراره سره ونه منله؟ ادې موسی خان ماما ته خو اول مونږ ویلي وو که هغوی فکر لرلی بیا به نه راتللی. ولې به نه راتللی؟ زما لور کې که ودیږي فقط زما وراره ته به ودیږي. زه هېڅ چاته اجازه نه ورکوم چې مریم بل چاته په نامه کړي، ځکه دا د مریم خوښه ده. ادې ته هم عجیبه خبرې کوي. دلته خوښه مخه نه چلیږي چې څنګه مې پلار خوښوي هغسې به کېږي. ته د هغه په کارو کې کار مه لره، هغه پوهېږي چې څه کوي. مریم په داسې حال کې چې اوښکې لا په مخ روانې وې په پسخند انداز وویل خود به په خپلو کارونو ښه پوهېږي چې ما په خو ډېرو پیسو خرڅه کړې، هلته به نو دې ښه خوشحاله وي. حمید چې د مریم مشر ورور و د دې د ژبې ونه شو زغملی. په مریم یې بړچ وهل. بې حیا مردارې ته اوس دومره بې شرمه شوې چې په خپله خوښه میړه کوي. څه چې مونږ غواړو همغه به کوي. مریم ناڅاپه سر اوچت کړ او په تیزه لهجه یې وویل زه به ځان مړ کړم، خو ستاسې خبره به ونه منم، پوه شوئ؟ څه ژبه دې پرې کړم. او له دې سره یې په مریم د څپېړو او لغتو باران جوړ کړ. مور یې چغې کړې ماما مه کوه ځوانې مرګ شي، خو مړه دې کړه. و ځوانې مرګه پرېږده،
او په خپلو کمزورو مټو یې حمید ترې راکش کړ. لرې شه، دا ډېره بې شرمه شوې ده. مور یې په یو کمزوري جټکه په داسې حال کې چې شاته ترې کش کړ چې د مریم اوږدې زلفې د حمید په مضبوطو پنجو کې بندې وي، او لرې څخه یې یوه لغته ورخوشې کړه چې د مریم په تشي کې ولګېده. مریم لکه زخمي مار تاو راتاو شوه. غټې بادامي سترګې تکې سپینې شوې، د سترګو تورې ورک شول، او په داسې حال کې چې تشو ته یې لاس نیولی و په ځمکه راغوځاره شوه. مور یې چغې کړې او مریم ورته پرېوته. په چغو چغو یې ورته وژړل او زوی ته یې په کنځلو خوله ورخلاصه کړه. حمید ولیدل چې د خور سترګې سپینې راوختلې او له خولې څخه یې ځګونه بهېدل. په بیړه له کور ووت. د مریم رنګ زیړ تښتېدلی و، له خولې څخه یې ځګونه روان و او د کوما په حالت کې یې ژور ژور ساه ایسته. مور یې له وارخطایي څخه په چغو ورته ژړل او ژر ژر یې په مخ ټپوله. شېبه وروسته مریم په خود شوه، ساه یې اخیستله، بیرته ارامه شوله. ورو یې سترګې پرانیستې، راکېناسته، شاوخوا یې وکتل او په مړاوي نظر یې خپلې مهربانې او خواخوږې مور ته کتل. ناڅاپه یې سلګۍ شوې او د مور په ټټر یې سر کېښود. ښه په زوره زوره یې وژړل. په دنګو چنارونو کې مرغۍ چوڼېدلې. په پراخ او سمسوره فصل کې نری باد ته شنو غنمو څڼې اړولې او مړزانه به ښکته پورته پروازونه پرې کول. د پاس غره له لمنې څخه د شپېلۍ نری اواز راته چې په اورېدونکو به یې د خوب څپې راوستې. په کروندو کې تر لرې پورې بزګران لیدل کېدل چې په خپلو کارونو بوخت وو او د پخوا په شان د شپېلۍ زړه وړونکی اواز ته غوږ وو. یو پلن ځوان په شنو وښو کې ډډه وهلې وه. څو ګامه وړاندې یو آس په شنه مارغه شخونه وهه. ځوان په لوړ غږ وویل: هی هی خانګیه، پروردګار خو دې عمر درکړي. څو ګامه وړاندې یو سپین ږیری چې واښه ریبل په خندا یې وویل: خانګۍ خو د دې کلي مالګه ده، مالګه. که خانګۍ لاړ نو کلی هم مړ بوله. پلن ځوان پسې زیاته کړه: وایم ظالم داسې شپېلۍ غږوي، سړی په ویښه ویده کوي. سپین ږیری چې کلیوالو به ورته سالګي ویل یو ټوکمار سړی و. غټه سپینه ږیره، پنډ پنډ مړوندونه او پراخه ټنډه یې اوس هم د مستې ځوانۍ علامې وې. سالګي صالح محمد په ټولو کلیوالو ګران و، خو یوازې په باز محمد کاکو چې ځوانانو به بازو اکا او مشرانو به بازګي بلل ښه نه لګېده. هغه ځکه چې څه موده وړاندې د سالګي یو لمسی پیدا شو او د په ډېره خوشحالۍ د زمان خان نوم پرې کېښود. زمان خان چې د برکلي اوسېدونکی و او د باز محمد کاکو خسر و، ښه ورته ښکاره نه شو چې دا نوم سالګي په خپل لمسي کېښود. خو دومره یې په زړه سخته نه وه. خو کله چې له خپلې مېرمنې هم دا ګیله واورېده چې چا ورته وویل چې سالګی دی په یو لویشت هلک د لوی سړي نوم کېښود، نو دا هم اوس له سالګي نه لږ لږ څنګ کوه او د پخوا په شان یې د هغه ټوکو ته نه په کړس کړس خندل. سالګی راغی او د ځوان تر څنګ کېناست. پیاله یې له شنو چایو څخه ډکه کړه. له کروندو کې خواره بزګر او کروندګرې چې به کله د سالګي ټوکې ټکالې واورېدې، نور به نو د کار شیمه نه وه. پکې پاتې او ډلې ډلې به راغلل، شاوخوا ته به ترې چاپېره شول، بیا به نو د سالګي ټوکې وي او د کلیوالو کړسندې خندا وي. خالد تر یو دنګه چنار لاندې غلی ناست و. خپلې ښکاري سترګې په چنار کې ګنډلې وې. پاس په ونه کې د مرغانو شور او ذوق زیات شو. کومې مرغۍ ته چې خالد کمین نیولی و، هغه یوې بلې سره په جنګ و. دا یې د ویشتلو ښه موقع وه. یو څه راشاته شو او لینده یې کش کړه. خو مخکې له دې چې د لندې ربړ خوشې کړي، ناڅاپه مرغۍ والوتلې او سپیرې خاورې په ده راتوی شوې. په غوسه یې شاته وکتل. اجمل و او په داسې حال کې چې یوه بله ټوټه یې هم په چنار ورخوشې کړه. ویې ویل: تا ته مې څو وارې ویلي چې دا مرغان مه وله. خالد په ناهیلي غږ وویل: ډېر ښایسته مرغۍ وه. که تا نه وای کوټلې اوس به مې ولا ویشتلې وای. ګوره خالده، دا مرغان مه وله. ته وګوره څومره ښایسته سندرې وایي. دا چنارونه، بوټي او دا توت د ونې او هره یوه ونه په همدې مرغانو لا ښایسته ده. که ته هره ورځ دوی وولې
بیا ډاریږي، بیا به دا ښایسته اوازونه نه وي او بیا به نه راځي. کلي ته دوی واړه واړه بچي لري، ژوند لري، او دا چې ته یې وژنې بچي به یې له لوږې مړه شي. بیا به نو زمونږ په کلي کې مرغان نه وي او نه به یې دا خوږه اوازونه وي. خالد په دې ډېر خفه شو چې بیا به نو زمونږ په کلي کې مرغان نه وي. په پښیمانۍ وویل نور به هیڅکله دوی ونه وژنم. او بل ځای ولاړو. آفرین نره، راځه چې اوس نو ځو کور ته. غرمه سوه او تر شونډو لاندې کرار پسې ویل اوس به پلارجان دوی هم راغلي وي. له واښو څخه ډکه ځولۍ یې په خره بار کړه او په شنو کروندو کې روان شول. خالد ناڅاپه ودرېد او په زړه خورې غږ یې وویل لالا، د چینې په غاړه مې دامونه ایښي، هسې نه چې مرغۍ یا کوترې د اوبو څښلو په وخت کې پکې بندې شي. اجمل تر شونډو لاندې وخندل، ویې ویل هی شوخه، دامونه دې هم ورته پټ کړي. سمه ده ورشه راوای باسه، زه ځم نه. او بیا په منډه په شنو بوټو کې ورک شو. اجمل په ډېره بیړه کور ته روان و. کله به یې مور او پلار ولیدل چې د ده په ورتللې خولې له خندا ډکې دي او ده ته په خندا وایي زویه مبارک دې شه. ګلالۍ به یې په خیال کې راغله چې په بیړه به په انګړ کې ګرځي، له یوې خونې څخه وځي او په بلې ننوځي او ده ته په شوخۍ وایي لالا ښه واخله، خوله خوږه کړه. زړه یې له خوشحاله نه بې دراغۍ ټوپونه وهل، خو بیا به یې ناڅاپه د پلار غوسناکه څېره ولیدله چې مور ته یې وایي. دا ځل یې هم ونه منله. د مور غمجنه څېره به یې ولیدله او د کور په فضا به غمجنه چوپتیا ډوبه شوله. ده په بیړه قدمونه اخیستل او ځان ته یې ډاډ ورکوه نه، دا ځل به یې حتما مني. د بابرک خان زوی خو اوس په روغتون کې د مرګ او ژوند ترمنځ پروت دی. اوس به حیات خان کاکا له هغه مایوسه شوی وي او دا ځل به یې د پلارجان خبره منلې وي. دی هغه مسافر ته ورته و چې په پراخه او ناختمېدونکې صحرا کې له تندې سرګردانه ګرځي او ځای د اوبو کوهي ویني، خو چې ورسیږي هغه وچ کلک وي. دی هم لکه د مایوسیو په دنیا کې د هیلو رڼاګانې لیدلې چې ډېر ژر به بیرته پیکا ورکې شوې. د ده په زړه کې هیلې او مایوسۍ په جګړه وې. ناڅاپه یې تندک وخوړ. پام یې شو چې په ایرو کې تندک خوړلی و. شاوخوا یې وکتل، څوک نه و. سترګې تور ګرد نیولی و او په تورو ایرو کې ککړ لاس یې په سترګو راتېر کړ. د انګړ په دروازه یې په ډېر لوی امید قدم کېښود. زړه یې بې دریغه ټوپونه وهل. ګلالۍ له مخامخ خونې نه جارو په لاس راووته. یو ځل یې اجمل ته وکتل او بیا بیرته په خپل کار پسې روانه شوه. ناڅاپه یې تر شا بیرته راوکتل او په خندا شوه. د اجمل زړه خوږه ټکانونه شروع کړل او د خوښیو په اوم اسمان کې ګرځېده. تر ژبې لاندې وویل شکر خدایه شکر. په شونډو یې نرۍ مسکا خوره شوه او چې د ګلالۍ خواته رانږدې شو، اوس نو د ګلالۍ خندا لا پسې زوروره شوه او له ډېرې خندا په ملا یو خوا بله خوا کږېده. لالا دا سترګې دې په څه کړې؟ لکه ړوند داسې ښکارې. زړه یې ولوېد او هغه امیدونه چې د ګلالۍ له خندا سره یې په زړه کې راټوکېدلي ناڅاپه په تورو تیارو بدل شو. د زړه له درده یې وویل کېنه شیشه کې مه مې په عذابوه. ګلالۍ پلو خولې ته ونیو په داسې حال چې خپله خندا یې پټوله. په سختي یې وویل ورشه مخ خو دې لږ پرېمینځه، ورکه شه شیشه کې. درته ومې ویل چې کار مه راسره لره. تر توت لاندې په غوړېدلي ټغر کېناست. مور یې ولیده چې له خونې راووته او د ده په لور راغله. اجمله زویه راغلی؟ خالد څه شو؟ اوس به راشي. وای زویه دا سترګې دې په څه شوي؟ ایرې راباد شوې. ایرې څنګه درباد شوې؟ اجمل له ځواب ورکولو څخه پرته پورته شو او خپلې سترګې پاکې کړې. مور یې کېناسته او په لوړ غږ یې نارې کړې ګلالۍ و ګلالۍ یو جام یخې اوبه خو راوړه. اجمل تر سترګو لاندې خپل مور ته کتل. ګوندې له خولې یو څه واوري. دا چې پلار یې راغلی دی که نه، مرکه یې منلې شوې که نه. شېبه وروسته ګلالۍ جام په لاس راغله. جام یې مور ته ونیوه. ښه واخله، ښه ده شي لورې. مور یې د اوبو له څښلو څخه وروسته اوږده ساه واخیستله. اجمل ته یې وکتل. پلار دې هم لږ مخکې راغی. هغې زوی مړي بیا جواب ورکړی و. په اجمل دا خبره لکه تندر داسې ولګېده. وجود یې ولړزېد. زړه یې ډک کېده.
زړه یې غوښتل چې چغې ووهي، خو شرم او پښتو یې په خوله او سترګو خوره وه. چوپ او بې حرکته ناست و. مور یې پسې زیاته کړه: ورکې که زویه، داسې ناوې به درته راولم چې په غاړه کې به یې اوبه ښکاري. اوبه. د اجمل په وچو شونډو غمجنه مسکا تېره شوه چې مهربانه مور ته یې ډېره دردونکې وه. په ډک زړه یې وویل: په کیسه کې مه کېږه مورې. پاڅېد او د خونې په لور روان شو. اجمل مړاوی او زنګېدلی په خونه ننوت. اوس ورته دا هر څه د زغملو نه و. کور ورته سور اور شو. غوښتل یې چې وتښتي، خو چېرته؟ زړه یې غوښتل چې وزرونه وکړي او تر مریم ځان ورسوي او خپل ډک زړه ورته تش کړي. ده له خپل نصیب نه کرکه کوله، خپل هغه راتلونکی ژوند ته چې ده ورته ډول ډول خوبونه لیدلي وو او خپل ژوند یې د مریم تر سترګو لاندې لیدلی. اوس ورته دا هر څه بې معنا ښکارېدل. ده ته خپل ځان او خپله کورنۍ نیمګړې ښکاره شوه. ده غوښتل چې دا داستانونو د اتل غوندې د حیات خان په پښو کې د سرو زرو انبارونه جوړ کړي او بیا په زاریو د مریم غوښتنه ترې وکړي. خو نه، داسې هېڅکله هم نه کېږي. حیات خان پوهېږي چې د دوی دومره د پیسې نه لري. آیا حیات خان ځکه د دوی مرکه نه مني چې دوی غریب خلک دي؟ نه، داسې نه ده. هغه په رښتیا هم خپله مریم په خپلوانو کې نه ورکوي. خو ولې؟ آخر په خپلوانو کې څه عیب ده؟ آیا موږ ښه خلک نه یو؟ آیا په ما کې کومه ستونزه ده؟ نه، هیڅ خبره هم نشته. خو یوازینۍ ستونزه چې دا هغه زموږ لعنتي غربت دی. د زړه غوښتل چې په خپله ورشي او د حیات خان په پښو کې سر کېږدي او په چغو ورته ووایي: هیله کوم د خپلې لور او زما ژوند مه بربادوه، مه وژنه، ژوندی مې په اور کې مه سوځوه. خو مریم ماته راکړه. اجمل په دواړو لاسونو خپل سر ټینګ نیولی و. سر یې لکه چاودلی چې وي، دومره درد کوو. په سترګو یې د اوښکو پردې راغلې وې او په کوټه کې ورته هر څه دوه ښکارېدل. له ډېرې غوسې ځمکې ځای نه ورکوه. اوس یې له خپل ځان نه نفرت کېده، له خپل کور نه، له خپل کلي نه. د مریم پلار، مور او ټول ورته دښمنان ښکارېدل. حتی له خپلې کورنۍ څخه یې نفرت کوه. زړه یې غوښتل چې له کلي نه ډېر لرې ولاړ شي، داسې ځای ته چې هر څه هېر کړي. نه، دا یې د حال لاره نه ده، دا بې وفایي ده. زه به هېڅکله له مریم نه لاس وانخلم. زه به په مرګ هغه پرېږدم. ناڅاپه یې له غوسې څخه ډکې سرې سترګې راپورته کړې، لکه یو څه چې ور په یاد شوي وي. یو شیطاني خیال یې په مغزو کې لکه سپېره سیلۍ ښکته پورته په ځغاسته شو. لاندینۍ شونډه یې په غاښونو ټینګه ونیوله او په دروند غږ یې له ځان سره وویل: هو، زه به همداسې کوم. زه به هېڅکله خپله مریم بل چاته پرېنږدم. هغه یوازې زما کېدی شي. خو آیا مریم به یې ومني؟ خو خامخا به یې مني. هغه له زړه راسره مینه لري. خو ناڅاپه یې خپل پلار نیغ سترګو ته ودرېده. خپله مور یې په خیال کې راغله چې ورته وایي: زویه، خدای دې تباه کړه. تا دې د یوې نجلۍ لپاره خپل کور، پلار او مور پرېښودل او لاړې. تا موږ بې عزته کړو، د کلي د پیغور دې کړو. د مریم مور یې سترګو ته نیغه ودرېده. د کلي واړه زاړه او خپل همزولي یو په خیال کې راغلل او هر یو لعنت پرې وایه. په لوړ اواز یې له ځان سره وویل: لا حول ولا قوته. نه، زه به د خپلې مینې په خاطر هېڅکله د خپلې کورنۍ د عزت شمله له خاورو سره خاورې نه کړم. زه به چېرته لرې ولاړ شم. زه به خپل کور او کلی پرېږدم، ګوندې زړه مې صبر شي، یا کېدی شي چې د مریم د پلار په زړه د رحم اوبه توی شي. خو چې کله به یې د مریم د پلار څېره په ذهن کې انځور کړه، نو زړه به یې ولوېد. نه، مریم به مړه شي، زه به مړ شم، خو د هغه زړه به هېڅکله نرم نه شي. خیر، زه به دا هر څه وزغمم. کلی به پرېږدم، خپله مینه به د خپلې کورنۍ د عزت لپاره قرباني کړم. خو آیا مریم به هېره کړی شم؟ هغه به ما ته بې وفا ونه وایي او له دې سره به یې مریم لیدله چې له اوښکو په ډکو سترګو او له غوسې څخه به په رپېدونکو شونډو ورته وایي: نامرده، بې وفا، منافقه، آیا ما او تا یو ځای د مرګ او ژوند وعدې نه وې کړې؟ اوس چېرته دي هغه لفظونه او وعدې دي؟ اوس ته ولاړې او زه دې یوازې پرېښودم. اجمل لکه لیونی کېږي چې ځمکه ترې لاندې تاوېده. له ډېرې بېوسۍ نه یې په مخ مړې اوښکې راماتې شوې. له خپو سلګیو سره یې وویل: مریم، آخر زه څه وکړم؟ یو خواته پښتو ده او بلې خواته زموږ بېوسي او غربت. اجمل په درانه خوب ویده و چې د خالد په پرله پسې نارو راویښ شو. له خوبه ډکې سترګې یې خلاصې کړې. په مخامخ دیوال را زړېدلې ساعت ته یې وکتل
غبرګې ستنې په 5 بجو ولاړې وې. راکېناست او له راکېنستو سره سمې د خالد غږ بیا واورېدو. لالا، په دام کې 2 دانې کوترې نښتې وې، تر اوسه راسره وې، اوس مې بیرته خوشي کړې. ښه دې کړي چې خوشي کړي دي. راپورته شو، ځان یو څه سنبال کړ او راووت. چیرته ځې؟ جومات ته. په انګړ کې یې مور د تل په شان ناسته وه او څرخه یې کوه. چیرته ځې زویه؟ جومات ته ځم. ډوډۍ دې هم نه ده خوړلې زویه، ماسپښین درغلم خو ته ویده وې. اوس یو څه وخوره، وږی به یې. نه یم وږی. څنګه نه یې وږی؟ له سهار راهیسې همداسې ګرځې. اشتها یې نه لرم مورې. اجمل خټین جومات ته مخامخ د توت له پنډې ونې سره د رڼو اوبو د ویالې په غاړه کېناست. په یخو اوبو کې کوچني کوچني ماهیانو ټوپونه وهل. اجمل په رڼو اوبو کې لاس ووهه او ماهیان هم د شنو ډبرو په چاکو کې پناه شول. او داسې وکړ او جومات ته ننوت. جومات خالي و. له لمانځه وخت ورته تنګ ښکاره شو. ژر لمونځ یې وکړ او له اوږدې دعا څخه وروسته راووت. زړه یې نارامه و، لکه یو ډېر قیمتي شی چې د لاسه ورکړی وي. شونډو یې وچ پتري نیولي وو او ځای ځای یې غونډه وینه را ایستلې وه. په درنو قدمونو د هغې غونډیو په لور روان شو چې هر وخت یې د ده له یوازیتوب سره ملګرتیا کړې وه او د ده هر غم ته یې په خپله پراخه سینه کې ځای ورکړی و. دا هغه جګې او سمسورې غونډۍ وې چې په دې څو ورځو کې د دې ښې ملګرې شوې وې. اجمل پاس د دې غونډیو سر ته وخت. پراخ کلی او شنه شنه چنارونه یې تر سترګو لاندې لیدل چې ځای ځای په تور لوګي په نري لیکه اسمان ته ترې جګېدل. ښي لور ته د سیند زیړې اوبه په تیزۍ سره په یوه او بله اوښتې او لمر خپلې وروستۍ زیړې وړانګې پکې شیندلې. خپله غرمنۍ پرېکړه وریاده شوه او د ده په فکر دا یې د کلي وروستی دیدن و. ورور یې له ځان سره وویل: هی، له ښایستونو نه ډک کلیه، خدای چې بیا به دې کله دا د ښکلا نه ډک مازدیګر وینم. په شونډو یې غمجنه مسکا خوره شوه او له ځان سره یې وویل: نه یاره، زه هم لکه چې لیونی شوم، د ټول عمر دپاره خو نه ځم. دی تر هغو پورې په همدې غونډۍ ناست و او د خپل ښایست او له منظرو ډک کلي ننداره یې کوله چې تر څو تیاره خورېدل او ډلې ډلې خلک د کورونو په لور راستانه شول. د کلي مازدیګر او ماښامونه یو بېله ښکلا لري. هغه ماښامونه چې په خړو کوڅو کې د پښو له پورته کېدو سره نری ګرد پورته کېږي. د ماشومانو نرم او په زړه پورې اوازونه د کلي له یو سر نه تر بل سره پورې انګیزې کوي او د ستړي او ستومانو شپنو د هی او هوی نارې له پراخو فصلونو نه تیتې اورېدل کېدې. او د کلي هغه ماښامونه چې دنګې پیغلې به پکې په وتلو ټټرونو او هسکې غاړې منګي په لاس لکه زاڼې په لیکه د کورونو په لور ستنېږي. مرغان چوڼېږي او خپلو ځالو ته درومي او د مستو زلمیو کړسندې خنداګانې په کوڅو کې ښکته پورته تاویږي. اجمل دا هر څه په داسې تږي تلوسه کتل او اورېدل لکه د تل لپاره چې له کلي نه په زور ایستلی کېږي. تیاره په خورېدو وه او شین اسمان کې ځای ځای یو نیم ستوری سترګکونه وهل. پاڅېد او د کور په لور روان شو. اجمل په دغه شپه چې یو لوی غم یې په زړه پروت و، له پلار او مور سره یې ډوډۍ وخوړله. پلار یې له یوې او بلې خوا وغږېده او د حیات خان کیسه یې هم په ډېرې غوسې سره وکړه. اجمل ټوله شپه په خپله خونه کې کله په ویندو او کله هم په ویښه تېره کړه. د دوی کور او کلی په درانه چوپتیا کې ډوب و او تیارې خپلې وزرې پرې خورې کړې وې چې د سهار سپېده چاود او د چرګانو اوازونه دا چوپتیا ماته کړه او د دغې اوږدې شپې د تیارې تورتم یې مات کړ. اجمل راپورته شو. له اودس او لمونځ کولو څخه وروسته تر ډېره په زاریو او سجدې خدای ته پروت و او له ستر څښتن څخه یې یوازې د خپل ما زړه ټوټه او خوږه مریم غوښته. ښه شېبه وروسته پاڅېده او له خپل چرمي او زاړه پیوند بکس نه چې یو څه پیسې یې پکې ایښې وې راواخیستې او له خونې راووت. تازه هوا یې په سینه یخه ننوته. په انګړ کې یو نظر شاوخوا وکتل او په ګړندیو ګامونو له کوره ووت. له کلي څخه ورو ورو لرې کېده. د لمر زرینې وړانګې د غرونو له سر څخه راښکته شوې. د یو ځل
شاته وکتل. د کلي دنګې ونې چې ولیدې چې د لمر وړانګو ته یې شنې او تازه پاڼې پرېښودلې دي. له ښه مزل څخه وروسته دې هغې لویې لارې ته راورسېده چې د شاوخوا لارې پرتو کلیو موټر به ښار ته پرې تلل. یوه شېبه په سړک تم شو او بیا د ښار په لور ورو ورو د سړک په غاړه روان شو. شېبه شېبه یې شاته کتل چې کوم موټر راشي. شېبه وروسته یې لرې یو تور ټکی ولیده چې ورو ورو غټېده. رانږدې شو. خړ فلنکوچ موټر و، زانګې وانګې را روان و او له ټایرونو څخه یې نرۍ دوړه ختله. اجمل ودرېده او د موټر په انتظار شو. موټر هم د ته له رارسېدو سره سم ودرېده. دی بې له څه ویلو څخه ژر ور وخوت او په شاتنۍ یوه خالي سیټ کې کېناست او ورسره یو سوړ بوی په سپږمو ننوت. په ناستو خلکو یو نظر واچوه. دوه سپین ږیري په مخکینی سیټ کې ناست وو او په پټ پټ سره کړېدل. 3 سپین ږیري او څو ځوانان په شاتنۍ سیټونو کې ناست وو. د ده تر څنګ یو ګګر سپین ږیری په ناستو ویده و او خارخاره یې خته. له غوږ سره نږدې یو تیز تنفس احساس کړ. ژر یې ور وکتل. میږه وه. د موټر په ډیګۍ کې ولاړه وه او د ده په ناڅاپي ورکتلو سره یو څه شاته غورځاره شوه. په موټر کې ناستو 2 ځوانانو چې اجمل ته خواږه خواږه کتل د دې صحنې په لیدلو سره په خندا شول. اجمل هم په شونډو کې ورو ورو ورته وخندل. یو یې پوښتنه ترې وکړه: د کوم کلي یې؟ د چنارو. ښار ته د څه لپاره ځې؟ هلته مې ماماګان دي. ځوانانو په خپل منځ کې یو بل ته وکتل. یوه یې ورو وویل: ښه ځوان دی خو دا. اجمل په موټر کې شاوخوا کتل. د څنګ یوه شیشه یې ماته وه او په بله یې پلاستیکي پلستر وهلی و چې نیم شکېدلی و او باد ترې وچ کړسونه ایستل. له چت څخه زړې درخت ټوټې راځړېدې او د ډرایور په مخامخ ماته او خیرنه شیشه په مات ګوټ خط لیکلی شوي وو: زه آببند غرو بلبل یم، یار مې ظالم په غزني مې ګرځوي. مریم له درانه خوب څخه راویښه شوې وه چې د پلار ډډ غږ یې واورېد. ښځې مېلمانه راغلي، ښه شین چای پوخ کا، پیالې میالې شیریني، هر څه ښه سم پاک تیار کا. مریم هم راغله. مور د پیالو په وینځلو بوخته وه. ادې مېلمانه څوک دي؟ نه پوهېږم چې څوک وي. ته تر اوسه ویده وې؟ مریم اوږد ارګمی ویسته. وویل: زه به چای تیار کړم. چای تیار ده، ته ورشه لمونځ دې وکړه. له پراخې خونې څخه د سړیو ډډ غږونه او لوړې خنداګانې اورېدل کېدې. د خبرو وار نه کېده. لږ ځنډ په چوپتیا شوه او بیا به ناڅاپه لوړې خنداګانې شروع شوې. د خونې په کونج کې یو د غټو اندامو سړی ناست و. لویه لونګۍ تر سر ګډه وه. پراخ سپین کالي یې اغوستي وو. له خړ واسکټ څخه راوتلي د غاړې کالر یې په خیرو تور شوی و. غټه سینه یې لرله چې تر 20 زیاتې ږیرې یې سینه نیولې وه. په تورو شونډو یې خندا خوره وه او بې ځایه په یې ژر ژر خندل او زیړ نسواري غاښونه یې له ورایه ښکارېدل. دوی ورته ببرک خان ویل او له ببرک خان سره 15 تنه نور راغلي کسان یې کلیوال او ځینې خپلوان وو. خایت خان په خوند وویل: یاره ببرک خانه، دا وار دې ښه شی اخیستی، سم دم دی، هوا مارغه ده. دا مې یو انډیوال راته راوستی و، که د زړه ورته کېږي یو به تا ته هم راولي. د خایت خان سترګې وځلېدې. دی ما به په وس کې نیسي. یاره خایت خانه، زه خو دې نه یم خوړلی، بیا به زه یو لاس ماس در سره یوسم. خایت خان سر تر پایه هیله شو او د سترګو په رپ کې ځان لیدل چې په ښایسته موټر کې سپور او په کلي کې ګرځي راګرځي. نیغې ببرک خان ته وکتل او خوله یې چینګه کړه. په خوله دې برکت شه، ته خو یو ما ته امر وغواړه چې موږ هم د موټر خوند ووینو. ببرک خان وخندل. په خوله کې یوازې څو چینجن غاښونه پاتې ول. په خوند یې وویل: غم مه کوه، ډېر ژر به د موټر څښتن شي. خایت خان په چاپلوسۍ وویل: ببرک خانه، که خدای ته ښه وي، ښه سړی یې، ولا کلی دې در باندې ښایسته ده، زموږ په کلیوالو خو ولا ګرانې. شېبه وروسته چای راوړلی شو. پیالې ډکې شوې. په خونه کې د ناستو خلکو
ترمنځ بنډار تود و. حیات خان خوشحاله ښکارېده، ځان ورته د کلي خان ښکارېده او د ببرک خان په منځ کې کوچني کوچني کېده. له راغلو کسانو نه د ده په خپله ډېره بیړه وه تر څو ژر د کوژدې او دوستۍ خبره یاده کړي. خو ببرک خان چې د ځان په صفت نه مړېده یو اوږده کیسه راواخیسته او په ډېر خوند یې ویل چې څنګه یې په سعودي عربیه کې یوه ځای عرب ته دوکه ورکړې وه او څنګه یې خطا ایستی و. ده په لوړ اواز خندل او ویل چې یو ورځ یو خارجي دوکان ته راغلو، د ځینو شیانو له اخیستلو څخه وروسته یې چې کله پیسې ورکولې نو خطا شوی و او زیاتې یې ورکړې وې او ده هم ځان پرې اچولی و. حیات خان او نورو ناستو خلکو هم ورته د زړه له کومې خندل او د ده په چالاکۍ آفرینونه ویل. په خونه کې ناست خلک له یوې او بلې خوا څخه ډېر وغږېدل او چې کله خبره اسلام او کفر ته راغله بیا هم ببرک خان په جدي انداز خپلې خبرې اوږدې کړې. په ځایي حکومت او د نوي نسل په ځوانانو یې ډېرې خبرې وکړې او په داسې حال چې مخامخ یو بل سپین ږیري ته یې کتل په غمجنه لهجه یې وویل: وخت د فتنو ده، دا ټول د کفارو زامن دي، دوی په ټولو خلکو نیوکې کولې او له خدایه ورته هدایت غوښت. ځانونه یې ښه ټینګ مسلمان بلل او نور خلک یې غله، بې ایمانه او د شریعت خلاف بلل. بیا هم د حیات خان او نورو کسانو توبې ایستلې او د ببرک خان هره خبره یې تاییدوله. ځای ځای به حیات خان هم ورسره غبرګه کړه او په ډېره جدي لهجه به یې وویل: وایم دا نوي ځوانان اوس په کمپیوټرو کې هم ګوتې وهي. بله ورځ بر کلي ته تللی وم، د خور کره مې هلکانو یې له ښاره کمپیوټر راوړی و. ما ویل د اوسانو یو دغه کار پاتې و، دا موږ وکړو. ببرک خان د خړو عسکر له جیبه ګرد ساعت چې اوږد سپین زرزیر پسې ځړېده راوباسلو. په شیشه یې ژبه ورتېره کړه او په ځیر ځیر یې ورته وکتل. مازدیګر شو. له یوه شېبې چوپتیا وروسته حیات خان وویل: ببرک خانه، عبدالوهاب اوس څنګه ده؟ ښه ده، اوس یې پښه هم ښه شوې، لږ لږ ګرځي. ښه شکر چې ښه شوی. زه خو عبدالوهاب سره اخته وم چې ناوخته راغلم. نن راغلم چې ستا خوله بوی کړم چې دوستي را سره کوې که نه. حیات خان چې دې خبرې ته له ځنډه په تمه و په هیله من غږ وویل: ولې نه کوم یاره، تر تا ښه دوست ولاکه پیدا کړم. نو څه وخت راشم دسمال وړلو ته؟ چې ستا خوښه وي، که وای همدا اوس به دسمال درته راواخلم. ببرک خان په خوند وویل: نه سړیه، یو وار به زه هم له ځان سره مشوره وکړم بیا به راشو. سمه ده چې څنګه ستا خوښه وي. یو سپین ږیری چې ده هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي ورو یې حیات خان ته وویل: ته هم په کور کې مشوره وکړه. حیات خان نیغ ورته وکتل، په پسخند انداز یې وویل: زه مې له ښځې مزې سره مشوره نه کوم، چې زما خوښه وي د هغوی به هم خوښه وي. مریم ته دا هر څه یو خوب ښکارېده. هغې هیڅ باور نه کاوه چې قسمت دې ورسره لوبې شروع کړي. هغې خپل ژوند یوازې له اجمل سره لیدلی و او داسې یې انګېرله چې هیڅ ځواک نشي کولی چې له دې نه اجمل واخلي. خو په دې یو میاشت کې چې څه رامنځته شول دا ټول د دې د هیلو خلاف و. هغه په یوه داسې خواږه خوب ویده وه او د ژوند په داسې خوږو شیبو کې اوسېدله چې یوازې خپلې هیلې او خوښۍ لیدلې. دې د خپل ژوند پوره 19 پسرلي د مستو خنداګانو او لیونۍ مینې په دنیا کې تیر کړي و. هغې هیڅ فکر نه کاوه چې وخت به راشي چې بې رحمه بادونه به یې له معصومو شونډو دا خنداګانې وتوږي او د دې برخلیک به ورسره یو دم بدل کړي. مریم داسې فکر هیڅ کله نه و کړی چې یو وخت به د دې غوښتنې په ځمکه ولویږي. د اجمل مرکه به ځوابیږي او د خپل کور هغه له رنګینو ډکه فضا به پرې توره شپه کېږي. دې ته به چې کله کومې امزولې په شوخۍ د واده خبره یاده کړه غومبوري به یې له حیا تک سره شول، سترګې به یې ښکته شوې او په ظاهري غوسه به یې چې یو ډول مسکا به پکې ګډه وه په خپلې همزولې پټکې وکړي، خو د سترګو په رپ کې به یې لرې لرې وټنونه وهل او ځان به یې د اجمل په غېږ کې واچاوه او خپل راتلونکی ژوند یې د هغه تر سترګو لاندې لیده. په زړه کې به یې خواږه څړیکې تیر شو او د خوښیو په اوم اسمان کې به ګرځېده. خو اوس دا هر څه د سترګو په رپ کې تیر شول. اوس وخت خپل مخ اړولی و او د دې هیلې یې له خاورو سره خاورې کړې وې. دې ته اوس هغه وخت یو خوب ښکارېده چې اجمل یې په څنګ کې و. هغه یې لیده، د هغه غږ یې اورېدلو او د هغه ښکلې سترګې یې کتلې. دې له اجمل سره د زړه له تله مینه کوله
او هغې هم د ماشومتوب مین وو او دوی له یو بل سره بې ساري مینه کوله. مریم په خپله مینه دومره باوري وه لکه اجمل چې خدایي خاوند وي. هغې به خپل اوږده ویښتان تر غوږو واړول او نرۍ وریځې به یې کش کړي، سرې شونډې به یې وخوځېدې او په ناز به یې اجمل ته وویل: اجمله، خدای پاک موږ یو بل ته پیدا کړي یو، هیڅوک نشي کولی چې موږ جدا کړي. خو اوس یې خوبونه حرام وو، زړه یې درزېده او د خطر ټکانونه یې کول او یو ډول نامعلومه ویره یې په زړه ننوتې وه. د مریم پلار چې دی ورسره مینه کوله، اوس یې ورو ورو په زړه کې یو ډول ناخوښي ترې کوله. هغه له پلار څخه سخته ګیلمنه وه او د هغې په دې ډول کړنو یې له هغه څخه فاصله اوږدوله. د دې پلار خیاط خان د زیاتو پیسو په تمه او په دې پلمه چې بابر خان مالداره سړی ده، مریم یې د خپلو هیلو قرباني کوله. او مریم هم پوهېدله چې پلار یې پیسه دوسته سړی ده او دا د ډیرو پیسو په تمه دی. د دې په زړه کې بې شمېره وسوسې وي، ژوند خپلې خوښۍ ورڅخه ټولې کړې وي. خندا یې له شونډو تللې وه او د غټو غټو سترګو ځلا یې ورو ورو ځینې تلله. اوس یې په ګودر کې کړسندې خنداګانې نه وي. اوس هغه مریم چې د ګودر ښکلا وه، د کلي ښکلا وه، هغه مریم چې د پیغلو د ټولۍ ښکلا وه او ښایستو، اوس یې هر څه بایللي، په خپله ناپایه مینه کې ناکامه وه. خندا یې هیره وه، سرې شونډې اوس خاورینې وې، د غټو او رڼو سترګو شوخي یې بایللې وه. اوس یې په ناز ناز خبرې او مستې اداګانې نه وې، بلکې یوازې او یوازې تورو شوګیرو او د اسمان رڼو ستورو ورسره ملګرتیا پالله. او ځلانده سپوږمۍ یوازینۍ همرازه وه چې په ساعتو ساعتو به یې د زړه خوله ورسره کوله. دی به په زړه کې په افسوس وویل: هر څه بدل شول، خو یوازې سپوږمۍ لا هماغه ده، ستوري هماغه رڼا ستوري دي، شپه هماغسې په چوپتیا کې ډوبه ده، هغسې سړه سیلۍ لګېږي او لا هم تر سپینې سپوږمۍ لاندې هم هغسې نری او خوږ شمال ته پاڼې ورو ورو نڅېږي. خو آه اجمل نشته، هغه خوږ او له نغمو ډک اواز یې نشته. د مریم شپې ټولې په یادونو او دردونو تېرېدلې. هغې به کله کله له دې شاوخوا نه د خلاصېدو اراده وکړه، خو زړه به یې بې دریغه ودربېده. د مریم هغه ورځې هیڅ نه هېرېدې چې بې له کومې ستونزې به د ماما کور ته ولاړه او په شیبو شیبو به یې اجمل لیده. عموما چې انسان څومره لویېږي نو مسؤلیتونه یې ډېرېږي او چې وخت څومره په مغز وي، ژوند هم ټول خپله پنډه بدلوي. دی ته اوس هغه وختونه د یو خواږه خوب په څېر ښکارېدل او دا یې له تعبیر څخه ناهیلي شوی و. دی چې به کله د اجمل دنګه او خواږه څېره په ذهن کې انځوره کړه، زړه به یې ولوېد او د خپل نامعلوم برخلیک څخه به وکړېدله. زړه یې درزېده، هسې نه چې پلار یې د مور له مشورې پرته بابر خان سره خبره پخه کړي. له دغو اندېښنو سره به یې غم یو په دوه شو، رنګ به یې تغییر شو، په زړه به یې نامعلومې ویرې منګولې خښې کړي. زړه یې غوښتل چې وزرونه وکړي او اجمل ته ووایي چې نور یې له بېلتونه وژغوري، نور یې له غمونو وساتي او خپل ډک او ټوک ټوک زړه ورته تش کړي. هغه ډاډګیرنه ورکړي، اوښکې ورپاکې کړي او په مینه مینه یې ښکل کړي. مریم ته خپل ځان ډېر بې وسه ښکاره شو، زړه یې تنګ کړ چې ونه ژاړي، خو له سترګو یې د اوښکو چینې روانې وې. هغې غوښتل چې ژر تر ژره له اجمل سره وویني. کله چې بابر خان راغلی و، دې ته په نازک زړه کې ویرې لا غزونې وهلې او چې کله یې خپل پلار تر پخوا لا زیات خوشحاله ولید، زړه یې ولوېد او خپل ځان یې په سور دوزخ کې لیدلو او داسې یې انګېرله چې پلار یې ګواکې د دوی د کوژدې خبره پخه کړې. خو وروسته پوه شو چې په راتلونکو څو ورځو کې به بابر خان راشي او د خپل زوی لپاره به د دې د کوژدې دسمال یوسي. دا نو د مریم لپاره د مرګ خبره وه. د هغې رنګ په زیړېدو شو، غټې سترګې ورو ورو پیکش کېدلې او زړه یې غوښتل چې څومره ژر کېږي باید له اجمل سره وویني، ښایي کومه د خلاصون لاره ومومي. خو څنګه به له اجمل سره وویني؟ اوس خو ماشومه میوه هم نشته چې
د رویباري په بڼه یې ورولېږي او دا هم هغه ازادي نه لري کومه یې چې پخوا لرله. او ماشومه میوه ګله چې د دوی د ګاونډي لور وه له څو شپو راهیسې د خپلوانو کاره تللې وه. مریم ته ټوله دنیا توره تیاره ښکاره شوه. هغه له هرې خوا نه ناهیلې وه. د هغې زړه ډک و داسې لکه چې وي. ځمکې ځای نه ورکوه. منګی یې راواخیست ګوندې چې لږ یې د ګودر خواته له همزولو سره زړه سپک شي. هسې هم د همزولو جینکو په منځ کې د دې په اړه ډول ډول خبرې تودې وې او هغوی ټولې د دې د ناڅاپي بدلون ته حیرانې وې، خو یوه هم نه پوهېدله چې د مریم خوارکۍ په زړه څه تېرېږي. هغه مریم چې په ګودر کې به ترې د خبرو وار نه کېده، هغه لوړه او له قامته ډکه پیغله چې نظرونه به یې له لرې فاصلې جلبول، اوس یې په قدمونو کې غرور نه و او اوس یې په رڼو سترګو او ګرد زنه کې د پیغلتوب شهامت ورو ورو په ختمېدو و. هغې منګی په لاس کې ونیو او لکه بنګ یې څه کولو ړنګ بنګ د انګړ د دروازې په لور روانه شوه. د مور نرم او مهربانه غږ یې ګامونه سست کړل. لورکۍ، اوبه کور کې ډېرې دي، پوهېږم ادې، خو یو ځل تر ګودره پورې ځم، په کور کې مې زړه خولې ته راغلی. دا منګی به هم را ډک کړم. ښه سمه ده، خو بېرته ژر راځه. سمه ده. مریم په پراخه کوڅه کې قدم کېښود. کوڅه د معمول خلاف خالي وه. یوازې لعلو کاکا خپله ګرانه ژېړه غوا تر پړې نیولې وه او د خړې کوڅې په آخر سر کې روان و. دا ورو ورو روانه وه. شېبه وروسته یې له شانه یو ماشوم غږ واورېد. مریم ترورې، چېرته ځې؟ په بیړه یې شاته راوکتل او له ډېرې خوښۍ یې نارې کړې. ګرانې، ته راغلې یې؟ ژر یې منګی په ځمکه کېښود او کوچنۍ میوه ګله یې کلکه کلکه ښکل کړه. لیونۍ میوې، ته څومره ډېرې شپې وکړې، زه څومره درپسې خفه وم. تاسې څه وخت راغلي یئ؟ ولې زموږ کور ته نه راتلئ؟ موږ پرون راغلو. او بیا یې په وړه خوله په خندا وویل. ماما مې هم راغلی او انا جانه مې هم راسره راغلی. ښه ډېر ښه. او بیا یې تر لاس ونیوله، له ځان سره یې روانه کړه. ګوره میوه ګلې، زه نن تاته بیا یو څه وایم، ګوره چاته ونه وایې ښه. دا ځل یې چې حمید ښار ته ولاړ شي تاته یو ښایسته ناوکۍ ترې راغواړم، خو په دې شرط چې زما خبره به منې. میوه ګلې په بیړه وویل. څه وکړم؟ ته راځه ما سره درته ووایم. دوی له پراخې کوڅې څخه ووتل او د کلي په منځ کې په یوه تنګه کوڅه کې دواړه ودرېدلې. مریم په هیله من نظر هغې ته وکتل او ورو ورو یې ویل. ګوره میوه جانې، ته به یو ځل بیا د اجمل دوی کره لاړه شي او چې زه څه درته وایم هغه اجمل ته ووایه، سمه ده؟ نه، هلته بیا نه ورځم. د هغه کور ډېر لرې ده. زه د خانګي له سپي ډارېږم. خیر ده میوه جانې، مه ډارېږه، سپی دې نه خوري. ګوره پیسې هم درکوم، لاسبند مې هم درته جوړ کړی، هغه به هم درکړم. خیر ده، په منډه ورشه، بېرته په منډه راشه. ګوره ناوکۍ هم درته جوړوم. مریم کوچنۍ ماشومې ته هیله کېدله او داسې زارۍ ورته کولې لکه دا چې ماشومه وي. هغې په وړه خوله وویل. سمه ده، خو چې راشم لاسبندی به دستي راکوې، چې څنګه راشي لاسبندی درکوم او پیسې به هم درکړم.